الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو ډېرې خویندې پوښتنه کوي چې که څوک د خپل حیض وینه په دوا بنده کړي او غواړي چې د روژې په مبارکه میاشت کې مکملې روژې ونیسي، د دې وینې بندولو شرعي حکم څه دی او دغه روژې بیا صحیح کیږي او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو خویندو، که کومه زنانه د حیض مریضي یعنی د ماهانه مریضي وینه په دوا بنده کړي نو دغه زنانه پاکه ګڼل کیږي. نو دا بیا که لمونځ کوي، که روژه نیسي، که نور عبادات کوي، بیا هغه پروا نه لري. پر دې ښځې باندې د حیض او نفاس احکام نه جاري کیږي، هغه ورنه ساقط دي. خو دغه دوا استعمالول، وینه بندول جایزه ده، خو په هغه صورت کې چې ضرر نه لري، چې مسلمان حاذق یعنی پوه طبیب او ډاکټر ورته ووایي چې دغه وینه بندول تاوان نه لري. خو لیکن طبیبان وایي چې غالبه دا ده چې د حیض یعنی نفاس په وینه بندولو کې ضررونه شته. اول ضرر دا دی چې د حیض د ښځو لپاره د صحت او ترندستیا علامه ده، چې کله یې وینه بند سي، حیض یې بند سي، نو هغه صحت ته به یې ضرر ورسېږي. دویم دا چې د حیض د وینو سره د ښځې په باطني بدن کې چې کوم زهریله وینه جمع شوې ده، نو په دغه وینو کې هغه زهریله وینه راوځي. نو چې کله دا وینه بنده سي، نو هغه زهریله وینه هم په بدن کې پاتې کیږي. دریم ضرر دا چې د ښځې د حیض په دغه زهریله وینو کې د ښځې د بدن لپاره صحت شته. که دغه وینه بنده سي، نو په بدن کې درد پیدا کیږي. دغه زنانه لره د بلډ پریشر یا کینسر او داسې نوري مرضي ناجوړي هغه ورته پیدا کیږي. نو ضرورت یې نشته چې دا مرضي بنده سي. هسې هم الله رب العزال هغه روژې هم ورنه ساقطې کړي دي، لمونځونه هم ورنه ساقط دي، بل وخت یې قضا راوړي. خو که چیرې مسلمان حاذق ډاکټر ورته ووایي چې دا دوا تاوان نه لري، په دغه دوا کې خپله داسې مواد شته چې هغه د زهریله وینه په بدن کې ختم کړي، نو بیا پروا نه لري. نو هغه روژې که ونیسي، که عبادات وکړي، هغه ورنه صحیح کیږي. د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه د دې متعلق پوښتنه وسوه چې یوه ښځه دوا چشي، دوا خوري په دې اراده باندې چې د حیض وینه بنده کړي، نو څه حکم لري؟ نو فلم یر ابن عمر بأسا، ابن عمر رضی الله تعالی عنه په دې باندې ول څه باک نشته. ونعت ابن عمر ماء الاراک، او ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته ماء الاراک یاد کړل، هغه ورته وصفتولې. اراک یو قسم لرګی دی چې د هغه اوبه د استعمال سي د حیض د وینو بندولو دپاره، چې هغه ضرر او تاوان هم نه لري. او دا شان امام جزري رحمه الله وایي لا يجوز للمرأة ان تمنع حیضها او تستعجل. ښځې لره دا جواز نه لري چې هغه خپله وینه بنده کړي په دوا باندې، اذا كان ذلك يضر صحتها، دا په هغه صورت کې چې کله د ښځې صحت ته ضرر رسوي. نو که چیرې ضرر نه رسوي، بیا پروا نه لري. او دا شان عامه قاعده دا ده چې کله وینه ښکاره سي، بیا د حیض حکم پر جاري کیږي. نو تر څو چې وینه بنده وي، وینه نه وي ښکاره سوې، نو پر هغې باندې د حیض احکام نه جاري کیږي. دا ښځه خپل عبادات کولی شي. امام شامی رحمه الله وایي الحیض دم من رحم ورکنه بروز الدم. دا داسې وینه ده چې د زنانه د عورت نه ښکاره کیږي، خو د دې رکن او قاعده دا ده چې دا وینه راوځي او ښکاره شي. که نه وي راوتلې، نو په هغې باندې د حیض او د نفاس احکام نه جاري کیږي. رد المحتار اول جلد 284 صفحه. دا شان الفتاوى التاتار خانیه اول جلد 310 صفحه. او دا شان فقه السنه اول جلد 240 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.